السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ طبیعتونه مزاجونه مو ښه دي؟ زما نوم حارث علي دی او د ایچ ان فوټوګرافر د پیج نه تاسو سره د ضمیر خان ضمیر صاحب یو ښایسته شانته ورکوټې غزل شیر کومه. د حالاتو مطابق دی ډېر ښکلی غزل دی. زړه مې دا غوښتل چې زه خپل اواز کې ووایم او لږ یې ایډیټ کړم او تاسو ته یې شیر کړم. تاسو یې هم خوښ کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. د داد راکولو د مینې کولو په ایډوانس کې ډېره مهرباني. مې لیدلې په خوبونو پسې اور بلیده، زما په ډېرو ارمانونو پسې اور بلیده. خوب مې لیدلې په خوبونو پسې اور بلیده، زما په ډېرو ارمانونو پسې اور بلیده. ملا صاحبه چې دغه خوب تعبیر بسو، تنې پرتې وې په سرونو پسې اور بلیده. او ستاسو په ښار خو یې لوګې قدرې درغلې نه دی، ستاسو په ښار خو یې لوګې قدرې درغلې نه دی. یو پښتونخوا به په کلونو پسې اور بلیدو. ماشي میږي او حیوانات پکې ټول سوځېدل، ماشي میږي او حیوانات پکې ټول سوځېدل. یوه کړسا شوله په غرونو پسې اور بلیدو. د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي، په پېښور کې په ګلونو پسې اور بلیدو. زما د قوم مشره سترګې خو دې وتې نه وي، زما د قوم مشره سترګې خو دې وتې نه وي، او قرآن دې و قرآنونو پسې اور بلیدو. چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې ګوره، چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې ګوره. ځکه مې نن په تصویرونو پسې اور بلیدو.